ملکه حسینه یو ډیره زیاته ښکلې، رحم دله او عقلمنده ملکه وي. هغې د خپلې لور شهزادي اوروا تربیت ډیر په ښه طریقه کړی وي. د سلطنت ټول عوام د شهزادي اوروا د اخلاقو او فیصلو نه ډیر زیات متاثر وي او هغوی غواړي چې بادشاه شهزادي ته په حکومت کې یوه خاصه عهده ورکړي. بادشاه د عوامو خبره مني او هغه شهزادي د ملک وزیره جوړوي. خو په دې دوران کې د ملکه حسینه طبیعت ډیر زیات خراب شي. بادشاه د هغې د علاج لپاره د سلطنت د ټولو نه غټ غټ او ماهران ډاکټران راغواړي، خو هغه ټول ډاکټران ناکام شي او ملکه حسینه مړه شي. وخت تیریږي خو بادشاه او شهزادي دواړه د ملکه حسینه ډیر زیات کمی محسوسوي. په دې وجه د سلطنت وزیران او مشیران بادشاه له د دویم واده مشوره ورکړي. بادشاه د عوامو خبره ومني او بل واده وکړي. د بادشاه دویمه ښځه ډیره زیاته ښکلې، چالاکه او یوه غټه جادوګره وي او د هغې یوه لور هم وي کومه چې د بادشاه د لور شهزادي اوروا همزولي وي. یوه ورځ چې بادشاه په خپل دربار کې ناست وي نو هغه اعلان وکړي چې د شهزادي اوروا واده به د ملکه حسینه خوړی شهزاده حسن سره کیږي او هغه حکم ورکړي چې د واده تیاریانې دي شروع کړي شي. څه ورځې پس شهزاده حسن شهزادي اوروا سره د ملاویدو دپاره راشي، خو چې د بادشاه د دویمې ښځې لور سایرا شهزاده حسن وویني نو هغه په شهزاده مینه شي. په دې وجه هغه شهزادي اوروا سره حسد شروع کړي او هغه د شهزاده حسن د حاصلولو دپاره مختلفې منصوبې جوړول شروع کړي. یوه ورځ چې شهزاده حسن په محل کې ناست وي نو سایرا راشي او هغه ته وایي چې شهزادي اوروا تا سره بې وفایي کوي او د هغې په محل کې یو نوکر سره ناجایزه تعلقات دي. شهزاده حسن چې دا خبره واوري نو سایرا ته ډیر زیات غوسه شي او هغه د خپل ځان خوانه وشړي. سایرا خپلې کمرې ته راشي او جاړي چې په دې کې د هغې مور راشي او چې د هغې نه تپوس وکړي نو سایرا خپلې مور ته ټوله کیسه بیان کړي. د سایرا مور هغې ته وایي چې ته هیڅ فکر مه کوه او زه به ډیر زر د دې خبرې سهل راوباسم. هغه یو کمرې ته لاړه شي او هلته خپل جادو شروع کړي. د ډیر جادو او منتر کولو نه پس هغه یو ګل جوړ کړي. د سایرا مور هغه جادویي ګل یوسي او شهزادي اوروا په کمره کې کیدي. هر کله چې سحر شي او شهزادي اوروا د خوب نه راپاسي او چې هغه ګل راواخلي او د هغې نه بوی وکړي نو د هغې نه کارغه جوړ شي او والوزي او په ځنګل کې په یو اونه کې کیني. دغه دوران کې د بادشاه دویمه ښځه بادشاه خواله راشي او هغه ته وایي چې شهزادي په محل کې نشته. بادشاه اعلان وکړي او په ټول ملک کې د شهزادي تلاش شروع کړي، خو چاته هم شهزادي ملاو نشي. د بادشاه زړه مات شي او شهزاده حسن هم اوس هر وخت په محل کې خپه ناست وي. وخت تیریږي او د بادشاه د دویمې ښځې لور سایرا اوس د شهزاده حسن سره د واده کولو په کوشش کوي. د هغې مور بادشاه خواله ورشي او هغه ته ووایي چې شهزادي اوروا اوس نشته او موږ لا پکار دي چې شهزاده حسن سره د سایرا واده وکړو. بادشاه د هغې خبره ومني خو شهزاده حسن دې خبرې منلو ته بالکل تیار نه وي او د هغه دا یقین وي چې شهزادي اوروا ژوندۍ ده او هغه ضرور په مصیبت کې ده. په دې وجه شهزاده حسن خپله د شهزادي تلاش پسې د تلو فیصله وکړي. شهزاده حسن په خپل اس کینی او د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو داسې ځای ته ورسي چې هلته په اونه کې کارغه ناست وي. هغه کارغه شهزاده حسن ته وایي چې زه شهزادي اوروا یم او زما میرې مور د جادو په ذریعه کارغه جوړ کړی دی او ما صرف ته د دې جادو نه آزادولی شي. دې خبرې اورېدو سره شهزاده حسن د هغې نه تپوس وکړي چې زه ستا څنګه مدد کولی شم. شهزادي اوروا حسن ته وایي چې ته په ځنګل کې نور مخکې لاړ شه، هلته به تاله یو کور مخې درشي، هلته کې به یوه غټه جادوګره ناسته وي. هغه به تا ته د خوراک او د څښلو دپاره څه څیزونه کیدي خو ته د هغې د خوړلو نه انکار وکړه، ولې چې که تا هغه څیزونو کې څه هم وخوړل نو تاله به ډیر زیات خوب درشي او ته به بیا اوده پاتې شي او زما آزادول به نیمګړي پاتې شي. شهزادي اوروا حسن ته دا هم وایي چې د هغې کور شاته به یو باغ وي او ته به زما انتظار په هغه باغ کې کوي. زه به هره ورځ 2 بجې په یو ګاډي کې راځم،
لومبۍ ورځ به زه د څلورو سپینو اسونو والا ټانګه کې راځم او په دویمه ورځ به زه د سرو اسونو والا ټانګه کې راځم او په دویمه ورځ به زه د تورو اسونو والا ټانګه کې راځم. خو که زما د راتلو په وخت کې ته ویښ نه او اوده پاتې شوې نو زه به د همیشه دپاره قید شم. چې په دې سره شهزاده حسن شهزادي عروه سره واده وکړي چې زه به د ستا هر یوه خبره منم. چې په دې سره شهزادي عروه حسن ته ووایي چې ما ته معلومه ده چې ته زما په آزادولو کې به کامیاب نشي ولې چې ته به د هغې جادوګرې نه څه ناسیز خامخا قبلوي. شهزاده حسن شهزادي عروه ته ووایي چې ته په ما یقین وکړه چې زه به د هغې نه هیڅ څیز نه اخلم. دې خبرې کولو نه پس شهزاده حسن په خپل لار روان شي او د څه سفر کولو نه پس هغه یو کور ته ورسي. هر کله چې شهزاده حسن هغه کور ته داخل شي نو هغه جادوګره د هغه خواله راشي او هغه ته وایي چې شهزاده حسن ته ماته ډیر زیات کمزورې او ستړی ښکارېږي، راشه او د خوراک وخوره چې لږ تازه شي. شهزاده حسن هغې جادوګرې ته وایي چې زه به نه څه خورم او نه به څه څښم. هغه جادوګره د شهزاده حسن دا خبره واوري نو هغه ته ډیر زیات مینت شروع کړي او هغه ته وایي چې که ته خوراک نه کوي نو دا شربت وڅښه او اخیره کې شهزاده حسن مجبور شي او هغه شربت وڅښي. هر کله چې شهزاده حسن هغه شربت وڅښي نو باغ ته راشي او د شهزادي عروه انتظار شروع کړي. خو لږ وخت پس هغه لا ډیر زیات خوب ورشي او هغه دا سوچ کوي چې زه به لږ سملم چې شهزادي عروه راشي بیا به راپاسم. خو هر کله چې هغه سملی نو هغه داسې غرق وده شي چې د هیڅ څیز ورته اندازه نه کیږي او هر کله چې 2 بجې شي نو شهزادي عروه په انساني شکل کې د سپینو اسونو والا ټانګه کې راشي. هر کله چې هغه د ټانګې نه راکوزه شي او شهزاده حسن وویني نو ډیره زیاته خفه شي او هغه چې د شهزاده حسن خواله ورشي او د هغه د راپاسولو کوشش کوي خو هغه په هیڅ طریقه نه راپاسي او شهزادي عروه د هغه ځای نه لاړه شي. هر کله چې شهزادي د هغه ځای نه لاړه شي نو شهزاده په هوش کې راشي او ډیر زیات خفه شي او دا سوچ کوي چې شهزادي به واپس تللی وي. بله ورځ هم هغه جادوګره دوباره د شهزاده حسن خواله راشي او هغه ته وایي چې روټۍ وخوره. شهزاده حسن ډیر انکار وکړي خو جادوګره هغه مجبور کړي او شهزاده یو ځل بیا دوکه شي او هغه روټۍ وخوري. خو چې هر کله شهزاده د هغه ونې خواله ورشي نو بیا وده شي. شهزادي دا ځل د سرو اسونو په ټانګه کې راشي خو چې هغه وګوري نو شهزاده حسن هم په هغه ځای کې بیا اوده شوی وي. شهزادي یو ځل بیا د هغه د راویښولو کوشش وکړي خو هغه ناکام شي او د مایوسۍ په حالت کې واپس لاړ شي. شهزاده چې د خوب نه راپاسي نو دا ځل د هغه زړه بالکل مات شي او هغه دا سوچ کوي چې زه شهزادي نشم آزادولی او یو ځل بیا د هغه جادوګرې ځای ته ورشي او چې بله ورځ شي نو جادوګره یو ځل بیا د هغه خواله راشي او هغه لا روټۍ او شربت راوړي. شهزاده چې د هغه شربت بوی ولګي نو هغه ګلاس د جادوګرې نه واخلي او هغه شربت وڅښي او چې دا ځل د هغه ونې لاندې لاړ شي نو د ویښ پاتې کېدو ډیر کوشش وکړي خو ناکامه شي او بیا وده شي. دا ځل شهزادي د تورو اسونو په ټانګه کې راشي او چې وګوري نو شهزاده وده وي. شهزادي هغه خوا کې یوه روټۍ، د غوښې یوه ټوکړه او د شربت یو بوتل کېدي. دا ټول جادویي څیزونه وي او په خوړلو کې ټول عمر نه ختمیږي. د دې نه پس شهزادي د خپلې ګوتې نه یوه ګوتمه وباسي او د شهزاده په ګوته کې یې واچوي او د هغه په خوا کې یو خط کېدي او د هغه ځای نه لاړه شي. هر کله چې شهزاده حسن راویښ شي نو د هغه نظر په هغه خط ولګي. په هغه خط کې لیکلی وي چې دا روټۍ، غوښه او شربت جادویي دي او دا به په خوړلو ټول عمر نه ختمیږي او په هغې کې دا هم لیکلی وي چې زه تا دلته آزاده نه کړی شم خو که چېرې ته ما آزادول غواړې نو ته د کارغانو محل ته راشه او زما یقین دی چې هلته به ته ما ضرور آزاده کړې. شهزاده حسن د هغه ځای نه روان شي او د هغه کلي تلاش شروع کړي. د ډیر سفر کولو نه پس هغه یو ځنګل ته ورسي او ډیر زیات ستړی شوی وي. په دې وجه هغه د آرام دپاره کینی چې په دې کې په هغه ډیر زیات خطرناک اوازونه ولګي. شهزاده حسن چې هغه اوازونو پسې روان شي نو هغه یو کور وویني او چې شهزاده هغه کور ته ورشي نو هلته یو دوی موجود وي. دیو چې څنګه شهزاده وویني نو هغه ته ووایي چې شکر دی چې ته راغلی، زه د یو میاشت نه وږی. شهزاده هغه ته ووایي چې ما سره داسې روټۍ او شربت موجود دي کوم چې په خوړلو بالکل نه ختمیږي.
دیو چې دا خبره واوري نو ډیر زیات خوشاله شي او شهزاده سره روټۍ ته کینی. دیو او شهزاده دواړه روټۍ اخري خو په روټۍ او شربت کې هیڅ کمی رانشي. هر کله چې دیو خو مور شي نو شهزاده د هغه نه د کارغانو د محل باره کې تپوس وکړي. دیو په خپلو نقشو کې هغه محل ډیر زیات تلاش کی خو هغه ته محل ملاو نشي. دیو شهزاده ته وایي چې ته لږ صبر وکړه او زما رور ښکار لا تله دی چې هغه راشي نو هغه به په خپلو نقشو کې دا محل تلاش کړي. هر کله چې د دیو رور واپس راشي نو هغه په خپلو زړو نقشو کې د کارغانو محل تلاش کول شروع کړي او اخره کې هغه ته د محل پته ولګي. د دیو رور شهزاده ته وایي چې هغه ځای ډیر زیات لري دی. د دې خبرې اورېدو سره شهزاده حسن ډیر زیات پریشان شي او دیو ته وایي چې زه به هغه ځای ته څنګه رسم. دیو شهزاده ته وایي چې زه به تا د محل خوا ته پخپله ورسوم او شهزاده حسن دیو سره د محل طرف ته روان شي او دیو شهزاده حسن د محل خوا کې پریږدي. شهزاده حسن چې محل ته وګوري نو ډیر زیات پریشان شي ولې چې محل د شیشې په یو غر وي. هر کله چې حسن محل ته د خطو کوشش وکړي نو هغه غر نه راغورځيږي ولې چې غر د شیشې وي او په هغه خطل ډیر زیات ګران وي او هغه دا فیصله وکړي چې هغه به لاندې د شهزادي انتظار کوي او یو ورځ هغه سګوري چې درې ډاکوان یو بل سره په جګړه وي. حسن د هغه خواله لاړ شي او هغه نه د جګړې تپوس وکړي چې په دې سره هغه ډاکوان حسن ته وایي چې هغه سره درې جادویي سیزونه دي. یو سره جادویي ډانګوري ده چې د هغه سره هر یو دروازه کولاوي دي شي او بل سره جادویي صادر دی چې د هغه په اچولو سره هغه انسان د نظر نه غیب وي او دریم سره داسې استه چې هغه هر ځای ته تلی شي تر دې چې د شیشې غر ته هم خاطې شي او د هغه درې واړو په دې خبرو جګړه وي چې دا درې واړه به کم کسره پاتې کیږي. چې په دې سره شهزاده حسن هغه ته وایي چې زه به اول دا درې واړه سیزونه ازماوم چې پته ولګي چې آیا دا پر اختیا جادویي دي او کنه دا دروغ دي. درې واړه ډاکوان په دې خبره رضا شي او هغه حسن لا اس ډانګوري او صادر ورکړي. شهزاده حسن اول صادر واچوي او د هغه د نظر نه غیب شي او بیا په ډانګوري هغه درې واړه وټکوي او هغه ته وایي چې تاسو ته خپل حصہ ملاو شو او اوس د دې ځای نه ځئ. دینه پس حسن په اسکینی او غر ته اوخیږي. هر کله چې هغه د محل دروازې ته ورسي نو دروازه بند وي او حسن د ډانګوري په ذریعہ دروازه کولاو کی او محل ته دننه لاړ شي. هر کله چې هغه حال ته لاړ شي نو شهزادي اوروا د کارغه په شکل کې پسوپه کې ناستوي او د هغه مخ ته یو ګلاس پروت وي چې د شرابونو ډک وي. شهزاده حسن د شهزادي خواله لاړ شي خو شهزادي ته حسن نخکاری ولې چې هغه جادویي صادر اچول وي. شهزاده حسن هغه ګوتا راوالي کوم چې شهزادي هغه لا ورکړي وي او د شرابو په ګلاس کې وغورځوي. شهزادي چې د ګوتی د غورځېدو आवाज واوري نو هغه پوه شي چې دا زما ګوته ده او د دې مطلب دا دی چې حسن دلته را رسیدل دي او ما به دلته نه ډیر سر آزاد کړی. دې خبرې کولو سره شهزادي اوروا په خپل انساني شکل کې واپس راشي او د هغې نه د جادو اثر ختم شي. دغه وخت شهزاده حسن خپل جادویي صادر وباسي او ځان راښکاره کړي. د هغه په لیدو سره شهزادي ډیره زیاته خوشاله شي او هغه دواړه محل ته راشي. د شهزادي اوروا پلار چې خپل لور وویني نو ډیر زیات خوشاله شي خو د هغې میره مور او خور ډیرې زیاتې خفه شي. شهزادي اوروا خپل پلار ته د میرې مور او خور د منصوبو ټول حقیقت ښکاره کړي. بادشاه چې د لور خبره واوري نو ډیر زیات غوسه شي او هغه د شهزادي اوروا میره مور او خور د همیشه لپاره په جیل کې قید کړي. دینه پس د شهزادي اوروا او شهزاده حسن واده ډیر په دوم تام سره وشي او دغه شان د هغه دواړه خپل ژوند په خوشحالۍ تیرول شروع کړي. ګرانو کتونکو کچر تاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاويږي. شکریہ.